ستا چې بل پلر او بر د بیلتون اور دی ستا چې بل پلر او بر د بیلتون اور دی بیا کابل او پېښور په لوګو تور دی د دوران که د جانان کمی د ځان دی د دوران که د جانان کمی د ځان دی هر یو غم زما د ژوند په اوږو سور دی او زه دې وړی یم سودا د خورو زلفو زه دې وړی یم سودا د خورو زلفو ځکه فکر مې په سمه په غر خور دی دا خو پت د یارانې در سره پالم دا خو پت د یارانې در سره پالم ګنې ستا د تورو زلفو مې زړه تور دی او بند په باندې تاو کړم لکه پړی بند په بند باندې تاو کړم لکه پړی خدای تاو د بیلتانه کې څومره زور دی او لیونتوب مې انتها ته رسېدلی شیرین یاره په ما تنګ کلی او کور دی د غزال غوندې مسخل دی هره کړیکه د غزل دی په دې شعر باندې زه ملګري فیصل باران سے تپاس کوم چې هغوی دې راشي او په دې کتاب لیکل شوی مقاله دې واورئ تاسو مهرباني یو نه کوشش وکړئ چې تاسو دا پروګرام سنجیدګۍ سره واورئ ځکه چې دا یو سنجیده پروګرام دی دغه مخکې دلته ما په حال داسې سنجیده پروګرام نه دی شوی نو تاسو مهرباني کوئ بله خبره دا چې تاسو زموږ سره پوره مرسته وکړئ موږ باندې دلته هم داسې ډېر پروګرامونه دلته ټاکو او فیصل صاحب ته خواست دی هغه دې راشي او خپل مقاله تاسو ته واورئ مکالمه چې مالي کله دا خو بیسیکلی وګدله او مکالمه داسې یو شی چې لکه دا د اورېدو نه زیات د لوست سره تعلق ساتي کتاب یا رسالې وغیرې کې ځکه زه کوشش دا کوم چې زه دې کې د دې نیمې نه کمه حصه تاسو ته راوړم تاسو به ګورم نه شئ او دا چې لږ توجه سره به واورئ چې څومره اوږدېږي نو بیا داسې یو شی لکه بوریت ته او دغه کې دغه کېږي شاعري خو دنه نثر دی شیرینیار یوسفزی د فهیم سرحدي د کلي زروبۍ ضلع صوابۍ اوسېدونکی دی او افغان ګلونه یې پښتو ادب ته پیرزو کړې لومړۍ شعري ټولګۍ ده عجیبه ده چې که موږ هغه ته صاحب اسلوب شاید په دې نشو ویلی چې ډیکشن ژبه ان تر دې چې خیالات و مضامین هم د پښتو غزل د هغه روایت سره څه خاص توپیر نه لري چې د خوشحال خټک نه تر حمزه شینواري پورې محیط دی خو د دې باوجود چې د خپل اصل د غزلګو شعراو منځ کې هغه موږ په کومه حواله پېژندی شو هغه دې روایت کې د خپلې پخته فکرۍ هغه رود د هغه ګډول دي چې شعري مجموعه کې یوه تر بله په غورځنګ ښکاري دغه فکري رود کې په بنیادي توګه دوه ولې ګډېږي یوه وله د هغه د جمالیاتي یا صحیح معنو کې د رومانوي احساساتو د باقاعده یو تکراري رجحان او بله د سماج او د ژوند په حواله د هغه په بصیرت او ادراک جوړیږي اگر که دغه شعري رویه هم یوه سترې ده ځکه چې د هغه تخلیقي ادراک و بصیرت په ډېرو محدودو معنو کې خپل جبر زبلي پښتون کلچر او د قامي ملي او جغرافیایي وحدت د پریکون د غندنې په لاره سمیږي او دغه پریکون خپل روایت سره تړلې روماني شعري رویې ته مواد ورکوي په دغه دواړو ولو کې دغه فکري رود توانایي
مومي چې د هغه د شاعرۍ جزء لا ینطق جوړیږي. د افغان ګلونه د لوس په وخت ماته بیا بیا زیرک او بشعور نقاد او شاعر کیسر افریدی را یادېده. د دواړو شاعرانو شعري مجموعې نه یوازې په نوم کې نسبت لري بلکې دواړه شاعران په شعري عمل کې یوې لمحې ته هم د تخیل د مرغۍ الوت باندې د شعور ګرفت د فکر په لاس سوسکېدو ته نه پرېږدي بلکې کیسر افریدي خو خپل انتقادي کتاب لیک او تخلیق کې د تخلیقي یا دلته صحیح معنو کې د شعري عمل شاته په پس پرده کې ولاړ د فکر چابکدس مختصب هم ډېر په ښه استدلالي هنر مونږ ته په ګوته کوي. که د کیسر افریدي او د شیرین یوسفزي تقابل وشي او ولې به نه کېږي چې نه یوازې دواړه همزولي دي بلکې یوې زمانې یوې ژبې او د یوې سیاسي نظریې سره تړون لري بلکې شعري عمل هم په فکري اساس اډانه دی او هم دغه بوږنوونکي فکر لومړی د نروس بیک ډاون او دویم د هائی بلډ پریشر ښکاره کړی دی. نو دې تقابل نه به ښکاره شي چې د کیسر افریدي په شعري مجموعې د مات کودي ریحان کې شعري عمل د ژوند په معروضي متعلقاتو زیات او موضوعي متعلقاتو کې کم د نورو زاویو کشف ته لیوالوي جبکې شیرین یوسفزۍ په افغان ګلونه کې د دې برعکس د ژوند په موضوعي متعلقاتو زیات او په معروضي متعلقاتو کم فکري ارتکاز په شعري عمل کې څرګندوي. یعنی د کیسر افریدي چې کوم شعرونه مونږ د هغه د شاعرانه تشخص پرانستنه کوي هغو کې زیاتره فکري ارتکاز په ټولنیز پس منظر کې کېږي او نسبتا وسیع هم وي. یعنی زمونږ د برخو په وریځو تشدد شوی دی زمونږ په کلو په شیبو وریږي